السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسه. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست درته وایم. نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. نن زموږ د درس موضوع دی لو فوتور پروش، یعنی نږدې راتلونکې زمانه. موږ څنګه کولی شو چې په یو راتلونکې زمانه کې یا په سبا یعنی نن نه وروسته حال نه یعنی جاري وخت نه وروسته چې کوم یو عمل ترسره کېږي موږ څنګه کولی شو چې هغه کې یو جمله جوړ کړو او یا هغه حالت موږ بیان کړو. دلته هم دو درې قسمې زمانې دي چې le futur proche ورته وایي، le futur simple دی، le futur antérieur دی. مثلا په نمبر سره به ټول تدریس کوو، خو نن یوازې د le futur proche په باره کې خبرې کوو چې futur proche څه دی او دې کې موږ څنګه کولی شو چې یو جمله جوړ کړو او دا په کوم وخت کې موږ کولی شو چې استعمال کړو. د دې ټولو سوالونو د ځواب لپاره ویډیو تر اخره را سره وګورئ. امید لرم چې ورباندې پوه شئ او که چیرې بیا هم پوه نه شئ بیا په کمنټ کې راته لیکلی شئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي، او چینل سبسکرایب کړئ، زنګ پر امه باندې کلیک کړئ، آل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ. هر کله چې موږ یو شی شیر کړو نو تاسو ته یو خبر درشي او تاسو خبر شئ او ویډیو وګورئ او فایده ترې نه واخلئ. هر کله چې په نږدې راتلونکې زمانه کې جمله جوړوو هغې لپاره دې فرمول څخه کار اخلو. لومړی پرسون کس، پرسون په ځای ژو، تو، ایل، نو، وو، ایل دا شیان استعمالولی شو، یعنې یو ضمیر اخلي. ضمیر څخه وروسته به دا الی ورب اخلي. الی څخه وروسته انفینیټیف راوړي. انفینیټیف څخه وروسته به څه چې کمپلیمو وي هغه به راوړي. پرسون لومړی یو شخص راخلي لکه یو ضمیر راخلي، دویم الی ورب راخلي، دریم انفینیټیف اخلي. اوس راځئ چې په یو مثال کې تاسو ته یو مثال جوړ کړم. همیشه لو فوتور پروش کې چې کله موږ یو جمله جوړو نو هر یو ضمیر لپاره الی ورب مې په خاله جاري کې اخیستی دی، همیشه همدا استعمالولی شي. ژو لپاره به همیشه و استعمالي، ژو و څه چې ورپسې ورب وي هماغه مثالونه وروسته تاسو ته وایم. تو وا، il, elle, on va، nous allons، vous allez، ils، elles vont. دا همیشه همدې سبجیکټ لپاره، ژو لپاره، تو لپاره، ایل لپاره، همدې هر یو ضمیر لپاره ورپسې چې دا الی ورب راغلی دی دا د الی ورب کنجوګیزون دی په پرزون کې. دا به ورسره اخلي دي نو وروسته کوم یو ورب دی هماغه به اخلي. په لاندې مثالونو کې اوس ګورو. راځئ لومړی مثال ژو و پختیغ. لومړی به پختیغ مثال په توګه واخلو. ژو و پختیغ زه به ځم، یعنې زه به کوم ځای کې چې موجود دی هغه ځای به پرېږدي، هغه ځای نه ځي. صحیح شو. ژو و پختیغ په حال جاري کې خو موږ داسې استعمالوو ژو پخ. صحیح شو. راتلونکي فوتور پروش کې څنګه استعمالوي؟ فوتور پروش کې همیشه الی ورب ورسره اخلي. ژو و پختیغ زه به ځم، معنی یې زه به ځم. تو وا پختیغ تو به ځې. مثلا یو ځای کې ولاړې 2 دقیقې وروسته، 1 ساعت وروسته، نیم ساعت وروسته هغه ځای نه ځې، ته به وایې چې والا ژو و پختیغ، یا مثلا نیم ساعت وروسته ځې مارشې ته، ژو و پختیغ مغازې نوم اخلي، یا مارچې ته چې ځې هماغه به ورسره وي. ژو و پختیغ تو وا پختیغ ته به ځې. ایل، ال، اون وا پختیغ لکه ایل وا پختیغ، ال وا پختیغ، اون وا پختیغ. موږ به ځو، هغه به ځي، هغه هزه به ځي. nous allons partir موږ به ځو. جمع لپاره جمع فورم دی، جمع شکل دی. پورتنی درې واړه مفرد شکل دی او دا لاندنی درې واړه جمع شکل دی. vous allez partir، vous allez partir تاسو به ځئ. vous allez partir تاسو به ځئ. ils elles vont partir، ils vont partir هغوی نارینه لپاره هغوی به ځي. elles vont partir هزو لپاره هغوی به ځي. صحیح شو. دا یو مثالو. بل مثال ته راځئ. یو مغازه کې ولاړې
یو جوړه بوټان دې وکتل ویې والا یار دا بوټان اخلم هغې ته ویې چې مثلا دکاندار ته ویې دا بوټان زه اخلم je vais acheter یعنی اخلی je vais acheter زه به اخلم j'achète زه اخلم حال جاری کې لګیا یې je vais acheter بوټان دې خوښ شل غواړي چې یو ساعت کې نیم ساعت کې یا مثلا یو ورځ هماغه ورځ نږدې وخت کې غواړي چې هغه واخلي په دغه وخت کې به je vais دې له فوتوخ پخوش وي فوتوخ پخوش کې به جمله جوړي je vais acheter une voiture زه به یو موټر اخلم هر کله چې تاته یو څوک وایي je vais acheter une voiture هغه به یو موټر اخلي خو نږدې وخت کې دا وی کلمه چې د علی حرف چې د وخت باندې دلالت کوي یعنی د نږدې وخت دغه کوي je vais acheter une voiture زه به یو موټر اخلم او بل فرم چې هلته مثلا اخر کې اندینګ اضافه کیږي هغه به راتلونکي درس کې انشاءالله تاسو ته تشریح کوم تو vas acheter une voiture تو به یو موټر اخلي تو vas acheter une voiture تو به یو موټر اخلي elle on va acheter une voiture هغه به یو موټر اخلي on va acheter une voiture څه به یو موټر اخلي یعنی موږ لپاره هم استعمالیږي صحیح شو یو کس هغه لپاره هم استعمالیږي nous allons acheter une maison nous allons acheter une maison موږ یو کور اخلو موږ به یو کور اخلو vous allez acheter une maison تاسو به یو کور اخلئ elles vont acheter une maison ils vont acheter une maison هغوی به یو کور اخلي elles vont acheter une maison هغوی به یو کور اخلي دریم مثال ته راځئ je vais venir زه به راځم صحیح شو یو ملګری دی تا ته زنګ وکړي وروره مثلا راشه یا راځي هغې ته وایي والا زه ستاسو کور ته راځم je vais venir یعنی راځم فعل حال روان نه وي حال جاري نه وروسته دا عمل شروع کیږي خو نږدې وخت کې ترسره کیږي په دغه وخت کې به فتوح خوش کې جمله جوړوي je vais venir زه به راځم مثلا یو ملګری دی ورته وایي چې مثلا زنګ ورته وکړي je vais venir chez toi زه ستاسو کور ته راځم یا مثلا je vais venir chez lui زه به هغې کور ته درځم صحیح شو je vais venir زه به راځم tu vas venir تو به راځي elle on va venir il va venir هغه به راځي elle va venir هغه ښځه به راځي on va venir موږ به راځو nous allons venir موږ به درځو یا موږ به راځو صحیح شو vous allez venir تاسو به راځئ vous allez venir تاسو به راځئ ils vont venir هغوی به راځي نارینه لپاره elles vont venir هغوی به راځي ښځې لپاره دا مثالونه دې ته وایي که هر وخت تاسو یو داسې جملې سره مخ کیږئ چې هلته لومړی یو سبجیکټ راځي ورپسې الی ورب راځي او ورپسې یو انفینیټیو ورب راځي ورپسې کمپلیمو راځي په دغه وخت کې الی فعل چې تاسو وینئ دې نه به د تللو معنا نه اخلئ په دغه وخت کې به تاسو پوهیږئ چې دا جمله چې دی په فتوح خوش کې دی د عمل چې ترسره کیږي د انفینیټیو فعل چې دی مثلا وینیر په دې به ترسره کیږي صحیح شو او دا زموږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ او که چیرې ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ چې موږ سره یو ځای اوسئ کله چې موږ ویډیو شیر کړو تاسو ته ورسیږي او یو بله خبره دا خو فتوح پخو شو راتلونکې زمانه او دویم قسم چې دی هلته مثلا په راتلونکي کې یو عمل ترسره کوي خو وخت معلوم نه چې یو میاشت بعد کوي 2 میاشت بعد کوي که یو کال بعد ترسره کوي خو راتلونکي کې عمل کوي هغې په باره کې هغه یو بله زمانه پورې اړه لري هغه به دې پورې اړه نه لري راتلونکي ویډیو کې به هغه هم تاسو ته تشریح کړم انشاءالله تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم په مو ښه وخت او ښه ژوند ولرئ